قدرمن اوریدونکو او لیدونکو په جنیوا کې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کډوالو په مسلو باندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه هم سرته رسېدلې ده. په داسې حال کې بیا هلته ویل شوي دي چې په ګرده نړۍ کې د 70 میلیونو نه زیات خلک داسې دي چې خپلو کورونو نه بې کوره دي او په دې کې 15 میلیونه بیا داسې دي چې د خپل هیواد نه هم بهر په ژوند تېرولو باندې مجبور دي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې دی چې په ګڼ شمېر کې د لکونو په تعداد کې پکې افغان کډوال میشته دي. بلوچستان کې دغه کډوالو سره د هغوی په ستونزو په ژوند باندې د ډیوه خبریال حفیظ شیراني خبرې اترې کوي. زما نوم ظاهر پښتون دی. زه په بلوچستان کې د افغان کډوالو د یو مدني فعال یم. دوه پنډغالي په 2002 کې د حکومت پاکستان او یونیسیار د خوا څخه وتړل سوه، خو افغان کډوال پکښې شتون لري مګر دغه مرسته نه ورسره کېږي. مګر په دغه لسو پنډغالو کې یونیسیار موږ سره پر درو پروجیکټو کار کوي. اوس هم د یونیسیار هغه پخوانۍ مرستې نشته. اوس په رسیات او په اوبو کې بالکل لاس اخیستی دی، مرسته نه راسره کوي. یوازې تعلیم کې هغه هم د لومړي ټولګۍ څخه تر 8م ټولګۍ پورې کوي. د 9م 10م 11م 12م دپاره چې دي یوازې د ټیچر تنخوا ورکوي، خو مګر نور سټیشنري کتابونه دا شی نشته. په بلوچستان کې دا زموږ د لسو پنډغالو خصوصا د سرانان د پنډغالي د زده کوونکو غټه ستونزه چې ده هغه په بلوچستان کې د کتابونو شتون دی، چې د 9م ټولګۍ څخه د 9م کلاس څخه تر 12 کلاس یا د 12م ټولګۍ پورې کتابونه نشته. دا کتابونه کم دي، دا کرکولم د افغانستان دی. افغانستان حکومت ته چې وایي موږ فنډینګ نه لرو، حکومت پاکستان یې نه پرېږدي. پاکستان ته چې وایي هغه وایي ستاسې د افغانستان د حکومت کار. یونیسیار ته چې وایي هغه وایي چې وروره دا مسله موږ پر دې کتابو پابندي لګېدلې ده. نو دا 6 کاله کېږي زموږ زده کوونکي بې کتابه سکولو ته ځي او د 9م ټولګۍ څخه تر 12م. د 12م ثبات کې چې دی هغه تعلیم په 0 کې ضرب دی. 0 کې پر چی ضرب دی؟ په دې ضرب دی چې نه په پاکستاني یونیورسټیانو کې د 12م فارغین ته اجازه شته او نه دوی وس لري چې د غربت د وجې څخه چې ولاړ شي په افغانستان کې په کندهار کې دوی تعلیم حاصل کړي. زموږ دا وخت 6,000 زیات و کم انجونې او هلکان دلته په نوي سرانانو کې په زده کړه بوخت دي. خو چې موږ په اول ټولګۍ کې 40 ماشومان نیسو، کله چې 12م څخه فارغېږي دا 10 یا 12 پاتې شي. وجه چې ده غربت دی. مګر در اوسه پورې یوه اداره یوه مرجان پیدا نه شوه چې د دغو په مخنیوي کې کومک وکړي. دغه د دې سکولو سپورټ یونیسیار په غاړه دی. د یونیسیار تر چتر لاندې همدغه ماشومان په 4 کیلومترۍ کې په سولې په پټۍ کې کار کوي. نو زموږ یونیسیار، اقوام متحده، حکومت پاکستان، افغانستان، زموږ دا اپیل دی په حیث د یو انسان، د انسانیت دپاره خو تاسې کار کوئ، د اسلامیت دپاره خو تاسې کار کوئ، د افغانیت دپاره خو تاسې کار کوئ. خو زموږ دغه درو سر کې موږ یو، پر هر ترازو چې اتلی موږ یو، خو زموږ سره پوه شولې زموږ د بچي دپاره هم باید دا کار وشي.